السلام علیکم ګران مینوال هیله لرم چې روغه جوړ به اوسئ. مینوال نن په زرغون افغانستان جام سیالۍ کې یو ځل بیا ځوان افغان لوبغاړي ډېره ښکلې او زبردسته لوبه ترسره کړه او دا یې ثابته کړه چې افغان ځوان لوبغاړي څومره استعداد لري. مینوال په نننۍ لوبه کې صدیق قتل عبدالمالک ډېر ښکلی او زبردست بیټینګ ترسره کړ. عبدالرحمن او ضیاء الرحمن اکبر بیا ډېر ښکلی او زبردست بالنګ ترسره کړ. د دې ترڅنګ مینوالو سمیع الله شینواري هم په نننۍ لوبه کې ډېره ښکلې او زبردسته توپونه ترسره کړه. هغې مینوال نن ډېره تیزه او ښکلې توپونه ترسره کړه. مینوال نن په زرغون افغانستان جام سیالۍ کې د میوند ډیفنډر او هندوکش لوبډل ترمنځ لوبه وله. په دغې لوبه کې میوند ډیفنډر لوبډل لومړی بیټینګ ترسره کړ او د 204 نوي منډو هدف هندوکش لوبډل ته وټاکه. د میوند ډیفنډر لوبډل لپاره په دغې لوبه کې صدیق الله اتل عبدالمالک او سمیع الله شینواري نیمه سریزې پوره کړې. په دغې لوبه کې مینوال سمیع الله شینواري په وروستۍ کې راغی او ډېر تیز او زبردست بیټینګ یې ترسره کړ. هغه په دغه لوبه کې 3 شپېته تیزې او چټکې منډې ترسره کړلې. بلخوا د هندوکش لوبډل لپاره بیا د بالینګ کول په برخه کې عبدالرحمن ښکلی بالینګ ترسره کړ. هغه په دغه لوبه کې په 10 اورونو کې 49 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي یې وسوځول. کله چې مینوال د هندوکش لوبډل د هدف د پوره کېدو لپاره میدان ته راغلل نو یوازې 150 منډې یې وکړلې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د هندوکش لوبډل لپاره په دغه لوبه کې د بیټینګ کول په برخه کې یوازې عثمان غني ښکلی بیټینګ ترسره کړ. هغه په دغه لوبه کې 48 منډې ترسره کړلې. د میوند ډیفنډر لوبډل لپاره مینوال بیا د بالینګ کول په برخه کې ضیاء الرحمن ښکلی بالینګ ترسره کړ. هغه په دغه لوبه کې په 9 اورونو کې 13 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي یې وسوځول. بلخوا عظمت الله عمرزي، ننګیال خروټي او قیس احمد هم بیا په دغې لوبه کې 2 لوبغاړي وسوځول. په دغې لوبه کې مینوال د میوند ډیفنډر لوبغاړی یعنې سمیع الله شینواري د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه په دغې لوبه کې مینوال 3 شپېته منډې وکړلې.